نو د شهبازګړه کې چې دي نو دوه ډېر څیزونه دي د زمانه قدیمه خو دوه څیزونه پکې ډېر چې دي نو یعنې اهم دي یو خو پکې دا ده چې یعنې دې کې چې نو څلېرویشت دا کلمات دي دا څلېرویشت کلمات چې دي نو دا یو غر چې دی نو په منځ چې دی نو په سینه باندې چې دی نو کننده دي نو دې کې 9 کلمات چې دي نو دا رګوتم بود دي او دا باقي چې دی نو دا راشوک چې دی نو پرامین دي بیا دې 9 کې چې دی نو اووه چې دی نو هغه اسلام راغښتي لکه په ځناورو ظلم نه کول وغیره او یو چې دی نو دلته کې چې دی نو یو دغه وه کتبه وه نو هغه اوږده وه تقریبا چې دی څه 15 نه 7 فوټه پورې اوږده او څه 1.5 فوټ چې دی نو لپیټه په دې دغه باندې تیږه باندې چې دی نو تبغه باندې چې دی نو یو ویو او یو چې دی نو ویو او یو مارو یو وی او یو سپی په دې 3 اشکال وی مار او سپی نو وی خو چې دی نو ډېر دغه دی چې دی نو یعنې ارزښت دی دنیا رغوی په اختر ودانه یعنې زراعت رول لري او سپی چې دی نو دا یو هغه کنډکونه منډکونه ساتل او څوکۍ راپاره او فونیټک غږونه دا هم چې دی نو را جرمني ژبپوهان چې دی نو هغه نه چې دی نو هغه دغه کړی دی خط کړی دی نو هغه چې دی نو خو د مار خو پته نه لګي چې را مارې شو خو دې ته بیا ټکي لیکلي دي 3 څنګه چې راغوی سپي او مار چې دی نو یعنې بوتان دي که نه په دغه نو بیا ورته لاندې اووه وي یعنې دا ټکي چې دي نه دې مطلب دا دی په اسانه پښتو کې او روانه چې یو څیز نو وي به مخکې چې تېر شوی دی لکه زه وایم چې یعنې کور نه چې دی نو یعنې جګ راوړم نو کور کې جګ زه کور راوړم نو او دا پروفیسر چې دی نو مصطفی کمال څه خبره وکړه دا شته نو ډېر تر حده پورې چې دی نو یعنې یو څیز چې وي که نه نو هغه وي چې یو څیز نو هغه دغه نو دا ده چې یعنې جړې لرله دا خپل چې فکلور فولکلور او کلچر چې دی نو ادبیاتو خبره رانه مصطفی یره شوه تاسو به دغه خبره کوله چې مونږ تللي وو تختې مو کتې شهبازګړه کې نو دغه تختې وه د بده مرغه چې دی نو دې تختې له تر باسط پورې خلک تلله دې پېښور ته راله دا تختې د شهبازګړۍ نه پېښور نه دا بیا کراچۍ ته لاړه او دا کراچۍ کې بیا چې دی نو چاله تحفه ورکړی شوه ښه جي چا بار ملکونو خلکو له چې ته دې غوی سپي او مار دې پې نو هغه چې دی نو هغه تحفه کې ورکړه اوس موږ ته دا پته نه لګي چې زموږ دا میراث او دا دغه چې دی نو یعنې دغه څومره چې دی نو یعنې دغه خلقو نه دي دا ایران والا دا همیني دي ډله دوی د تېر کال چې دی نو یو دغه د هغې کې د اتش پرستو چې دی نو یو بوت په یو چوک کې ولاړ نو هغه چې دی نو دوی هغه بوت لرکو هغه چوک چې دی نو دغه آتش پرست چې دی نو هغه په نوم باندې چې دی نو منسوب نو لرکو د هغې چې دیني امام حسین سر چوک نوم کېښود